پاکستان وخت نا وخت ویلي چې دوی غواړي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، بیا کتل کېږي چې کله ناکله تیری کوي، کله ناکله بمبار کوي. اوس بیا دغه مذاکرات ترسره کېږي. نن درېیمه ورځ ده په ترکیه کې. دغه مذاکراتو ته څومره امیدواري ده چې دغه خبرې اترې به آخري خبرې اترې وي، وروسته له دې به هر څه ښه کېږي، تقابل به تعامل ته بدلیږي؟ مننه کوم لالی صاحب. افغانان سوله دوسته خلک دي، که جګړې کړي د یرغل ګروپ مقابلې کړي دي. د پاکستان سره موږ ډېر ګډ مشترکات لرو، که هغه سیاسي دي، اقتصادي دي، تجارتي دي، مذهبي دي، ژبني دي، فرهنګي دي. موږ دې ته ژمن یو. افغانانو تل د پاکستان له خلکو نه مننه کړې چې په ډېر داسې خراب وختو کې دوی سره کومکونه کړي دي. خو د دوی حکومت د پوځ او د استخباراتو په لاس کې چې استخبارات او فوج د انګریزانو له امریکا لخوا اداره کېږي، هېڅ په خپل واک کې نه دي. هغوی په خپلو خلکو رحم نه کوي. تاسو ولیدل چې تېره اونۍ په خپلو خلکو فایرونه وکړل، ویې وژل، د موټر لاندې کړل. نو هغوی دغه څه چې تورستي ډلې دي دوی خپل هېواد کې جوړ کړي، تمرینوي، نه یوازې افغانستان ته، ډېرو نورو هېوادونو ته یې لېږي. نړۍ په خبره ده، خو باداران یې دوی نه حفاظت کوي. دوی کوشش کوي له راز تکتیکونو کار واخلي. ما مخکې مې ویل کله لابګري کوي، کله ایتان اړوي، کله زارۍ کوي، کله بیا داسې بمبارتونه کوي. دوی د وضعیت داسې نه لکه چې په داخل کې هر څه خراب دي او نوره لاره تر ورکې ده. غواړي چې د خپلو خلکو توجه هم د افغانستان خواته راوړي او د نړۍ هم چې دا خو افغانان دي، موږ د دوی لاسه په عذاب یو. که نه هم که څه هم موږ د دوی سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو او زموږ خاوره د دوی لپاره هېڅ خطر نه ده، لکه څنګه چې اسلامي امارت اعلان کړی ده چې زموږ خاوره به د هېڅ چا، د هېڅ ګاونډي، د سیمې د نړۍ هېواد لپاره نه استعمالېږي. خو دوی ارامه نه کیني، ځکه دوی خو پیسې هم اخیستې دي، د بازار فشار در باندې دلته د روسیې، د چین، د ایران، د هند د دوستیو د پروژو مخه نیسي. په ټوله کې دوی دروغ وایي. د دوی دا ټولې ایتانې چې راځي دا هم دروغجن دي، دا هم له موږ سره ښې اړیکې نه غواړي.